قدرمندو تکبر ډیر لوی خطرناک مرض دی، د دنیا او د آخرت تباه کولو سبب عامل ګرځي، ځکه چې تکبر د الله صادر دی. الله تبارک وتعالی وایي چې تکبر زما صادر دی او قدرت زما لنګ دی. ما سره زما صادر کې څوک ځان شریکوي نو هغه به تباه کم، هلاک به کم، جهنم ته بېګزار کم او هیڅ پروا هم نه لرم. حضرت لقمان حکیم به خپل زوی ته تل نصیحت داسې کوو: ولا تسعر خدک للناس ولا تمشي فی الارض مرحا، او د خلقو نه خپل مخ ماړوه او په ځمکه باندې په غرور تکبر سره مزه. ان الله لا يحب كل مختال فخور، بېشک الله تعالی هر مغرور فخر کوونکی نه خوښوي. کبرجن انسان او فخر کوونکی انسان د الله نه خوښیږي. څوک چې په مال، څوک چې په دارایي، څوک چې په بنګلو، څوک چې په ځمکو په دې شال باندې افتخار کوي، فخر کوي، نو الله تبارک وتعالی دې خلکو څخه نفرت کوي. الله تبارک وتعالی هغه خلک خوښ دي څوک چې د الله پر وړاندې عاجزي کوي او د الله په ځمکه فرش باندې په عاجزي باندې ژوند کوي. په بل آیت مبارکه کې راځي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، او د الله تعالی رښتینی بندگان هغه خلق دي چې په ځمکه باندې په قلاره په عاجزي سره ګرځي. بل آیت مبارکه کې راځي: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. او په ځمکه باندې په غرور تکبر مه ګرځه، بېشکه ته هېڅکله ځمکه نشې شلولی او شکولی او هېڅکله په اوږدوالی یعنې په لوړوالی کې غرونو ته نشي رسېدلی. قدرمندو حدیث مبارک کې راځي: پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې متکبرین به د قیامت په ورځ د سرو میږو په شان راجګېږي، دا به د پښو لاندې میده میده کېږي، بیا به د جهنم قیدخانو ته د اچول کېږي او د جهنم اور به پې رانازلېږي، او د بره نه به د جهنمیانو دا د بدن زوي دوی څښاک وي. او کبر چې دی قدرمندو د دنیا او د آخرت ضلالت دی. فرعون چې کبر وکړو الله تبارک وتعالی څنګه تباه کړ، شیطان چې کبر وکړ الله د جنت څخه وویست، نمرود چې کبر وکړ لښکر سره الله تبارک وتعالی د ګډ میاشت په واسطه باندې هلاک او تباه کړ. هر هغه څوک چې لویه خبره کوي، چاته پیغور ورکوي، نو الله تبارک وتعالی ډېره لرې خبره نه، په همدغه دنیا کې الله تبارک وتعالی خلکو ته د مثال په توګه ښیي چې کومه لویه خبره یې کړې وي هغه ذلیله سي، شرمنده سي. لوی صرف الله سره ښیي، ثنا او صفت صرف الله لره. قدرمندو په بني اسرائیلو کې یو عابدو چې هغه به کله لاره کې روانو نو د سورې وریځ به د سر لاندې روانو، نو دوی د کلي یو ګناهګار بنده و، هغه وریځې چې د ده یې لیده ویل راځه د خواته برسم که د الله رحم په ما موسي. نو دی چې خواته کېناسته نو د خپل مخ خشکه واړو او ویل چې دا ګناهګار وګوره ما وګوره له پاسه د ما خوانه. نو بیا یو روایت کې راځي چې هغه سورې لاړه د هغه ګناهګار بنده خواته، یعنی الله تبارک وتعالی هغه ګناهګار بنده په ګناهونه ور معاف کړل او دی په خپل امتحان کې راونیو. بل روایت کې راځي چې د هغه وخت پیغمبر ورته ولیږل شو چې تاسو دواړه له سره عبادت شروع کړئ. د عابد ټول عبادت ختم شو او دا بل ګناه معاف شو او له سره عبادت سره وکړي. په
پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې و یو ډله قاریان به وي ملایان به وي چې د هغوی دغه قرآن ټکي به ستوني څخه نه کته کېږي. هغه وجه به دا وي چې هغوی به وایي چې زه قاري یم، یعنې بل د ما نه تکړه څوک نسته، یا زه ملا یم د ما نه بل تکړه ملا څوک نسته. صحابه کرام ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې د ستاسو د ډلې څخه به هم وي خو د جهنم خاص خاشاک به وي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان ته څه شی مغروره کړی، څه شی په غرور کې اچولی د خپل کریم رب په مقابل کې. قدرمندو عاجزي سره چې دی الله تبارک وتعالی راضي کیږي. زمونږ او تاسو باندې د دنیا او د آخرت